دې موږ سره فلم سټار جانداد موجود دی اسره ملاوي کو سره خبره تر کوو نو موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام پروګرام اختر پرز باندې لګېدلی دی نو څه مې وسوې عوام څه مسله خو ته نشته دي نه شکر دی بس دلته خلک سیل له راځي سر دریاب خو د سیل ځای دی او د اختر نه بغیر هم خلک دلته میلو له راځي کبانو له راځي څوک لمبا له راځي ډېر ښایسته ځای دی او شکر هېڅ څه داسې مسله نشته دی زمونږ دا شو لګېدلې ده په دې ټینټ کې او مطلب موږ له خلک بیا هم راځي زمونږ شو ګوري نو ښه ښایسته ماحول دی ښه امن دی داسې خبره نشته روژې څنګه تېره شوې شکر دی دا دې پېرې له خو روژې ډېرې مزېدارې وې مطلب الله پاک پکې رحم وکړو بارانونه پکې وشو موسم ټولو مسلمانانو ته ښه او ډېرې ښایسته روژې تېرې شوې ښکلې روژې تېرې شوې روژې مې په کلي تېرې کړه که نه بهر پکې تللې وې نه په روژو کې خو مطلب زه په کور کې یم نو بس د کار له نه ځم او بس دا یو میاشت داسې چې بس سړی په کور کې تېر کړي دا 11 میاشتې خو موږ بس په دې هلو ګلو کې تېرې کړو او بقاعده یو میاشت وه د روژې نو الله ښه مزېدار هم په کور کې تېره کړه په هر کال باندې او شکر یې په ډېرو باندې ډېرې ښې تېرې شولې الله دې همداسې په زمونږ په مسلمانانو باندې ښې تېرې اختر له هم فلمونه راغلي دي او اختر کې زما 3 فلمونه دي 3 واړو کې زه یم څه نومونه دي نو هغه یو کې ارباز صاحب دی شاهد صاحب دی او هغې نوم دی دې ته لوفري وایو بلکې عجب ګل صاحب دی او ارباز صاحب دی نو هغې نوم دی دې ته بدماشي وایي او بل پکې ارباز سول هیرو دی هغې نوم دی خانداني ګندګیر نو ما معلومات وکړو ډېر ښې شوګانې د هغې هم روانې دي مزېدار خلک راځي خلک یې ګوري دا ټایم تاسو زموږ په سکرین باندې کم مینهوال چې تاسو ګوري ته به څه پیغام ورکول غواړئ مینهوالو ته زمونږ دا پیغام دی چې بس الله دې خوشحاله او آباد لري او پښتانه چې په هر ځای کې دي که هغه مسافرونه دي او که په خپل وطن کې دي که هغه د لر دي که د بر دي نو چې چېرته مسلمانان دي او زمونږ پښتانه وروڼه دي او الله دې خوشحاله او آباد لري هغه صدا شاندي وای واه دشمنه واه ته به د ما نه کم غلام ازادې کم غلام ستا دا خاني به ختمه شي خو زما غلامان به نه ختمېږي ځکه چې زه د خانداني لیونی کله چې په خپل لیونتوب کې راشم نو بیا لکه د لیوني سپي د سړي مرۍ ته ورلاندې